طالبانو په خوست کې د ملي بیرغ د پورته کولو پر ضد خبرداری ورکړ. په خوست ولایت کې طالبانو خبرداری ورکړ چې هیڅوک نشي کولی چې له 3 ورځو وروسته د افغانستان ملي بیرغ په خپل کور، دوکان، موټر، بایسکل باندې ولګوي. دا خبرداری یو طالب مشر چې ویل کېږي د خوست لپاره د طالبانو والي دی په یو ویډیویي پیغام کې ورکړی دی. خو دا لا معلومه نه ده چې آیا مرکزي حکومت ورسره یوه خوله دی او که نه. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې تور، سور او زرغون رنګونه لري په 1998 کې د غازي امان الله خان له وخت راهیسې د افغانستان ملي بیرغ دی چې په محراب او منبر ښکلی شوی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر وخت لوی جرګې طیبه کلمه هم پرې ور اضافه کړه. ویل کېږي چې د یو هیواد د ملي بیرغ د یو بل هیواد د تجاوز په نتیجه کې بدلیږي. خو دا لا معلومه نه ده چې طالبان په کوم دلیل د افغانستان ملي بیرغ او هغه هم له کومې ملي اجماع چې افغانستان کې لویه جرګه ده پرته بدلوي. طالبانو د روان کال د زمري په میاشت کې زور له لارې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورولو څخه وروسته د ماشومانو په شمول یو شمېر کسان د ملي بیرغ د پورته کولو له امله ووهل او حتی ووژل. خو په عین وخت کې یې خپل یو عسکر چې په تورخم کې له یوې پاکستاني لارې څخه د پاکستاني بیرغ ښکته کړی و د سزا وړ وبالو او له هغه هیواد څخه یې په رسمي توګه بخښنه وغوښتله.